په زړه کې ناول د دویمې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې هیله ده ملتیا مو وکړئ. د چرسو نشتون زما د مور د وهلو سبب کېده. کلیوالو با ویل پلار دې په دغه ناوړه عمل د هغه ملګرو راوستی دی او هماغه ملګرو یې ورته په چرسو کې د لیونتوب مواد هم ورګډ کړي دي، ځکه یې د اعصابو تکلیف پیدا کړی دی. د مور د وینا له مخې پلار می دولتي مامور او د ننګرهار ولایت د مخابراتو په یو شبکه کې دنده ترسره کوله. 1 کال دلته او وروسته له هغې هلمند ولایت ته تبدیل شو. هلته د توپچي په صفت دنده په غاړه درلودله. پلار مو دې هېواد ته ډېر خدمت کړی و، خو دې هېواد موږ ته څه رانه کړل، یوازې قرباني او د پلار ظلمونه. ورونه مې له شب قدر ډېرۍ څخه راغلل، خس یې کور ته راوړل. آرمان آواز وکړ، مورې ای مورې، دادی خس مو راوړل. مور مې پاڅېدله، غوښتلې چې پخلی وکړي. د آرمان څنګ ته ورغله چې د خسو بار ترې کوز کړي. بار یې ترې واخیست او آخ یې وکړل. آرمان چې د ده ټپ ولیده ورخطا شو او ویې ویل، مور جانې دا په څه او چا؟ تره مې ولاړ و، ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. آرمان خپلې اوبلنې سترګې پاکې کړې او د مور لاسونه یې مچ کړل، په سینې پورې ونیوله او په ژړغوني غږ یې وویل، خیر دی مور جانې، الله دې اجر درکړي، الله دې روغ صحت درکړي. آرمان د کور په حالاتو ډېر خفګان ښکاره کوه. ژیړ مازدیګر او لمر هم په ډوبېدو ټول سره ناست و، خو مور مو له درده کړېدله. آرمان حمید ته وویل، اوروره مور جانه روغتون ته وړو. سمه ده لاله، راځه چې ځو. ټول روغتون ته لاړو. ډاکټر یې لاس پان سمان کړ او وی ویل، انشاءالله ښه به شي، زه ځینې دواګانې درته لیکم، هغه به راوړي. آرمان نسخه واخیسته او د درملتون په لور روان شو. کله چې ورسید درملتون کې ولاړ سړي ته یې وویل، ای وروره دغه دوا خو راکړه. هغه ټوله دوا ورکړه او له آرمان نه یې د پیسو غوښتنه وکړه. آرمان ورته نیمې پیسې ورکړې او نیمې پور پاتې شوې. دوا مو واخیستله، ټول سره یو ځای کور ته ولاړو. د کور ور مو ټک ټک کړ. پلار مې خلاص کړ او په غورېدو خپلې خونې ته ننوت. آرمان مور له لاسه ونیوله او خونې ته یې بوتلله او ورته یې وویل، مورې ته دلته آرام وکړه، زه درته ډوډۍ تیاروم، بیا دوا هم درکوم. مور جانې وویل، سمه ده زویه، سمه ده زما زوی ګله. هغه لاړ، چای یې دم کړ، بیا یې له دسترخوانه یخه ډوډۍ راوړله او هغه مو له شنو چایو سره وخوړله. وروسته یې دوا هم ورکړه. شپه راغله، خاموشي خوره شوه. ناوخته و. مور مو دوا خوړلې وه او ویده شوې وه. موږ هم ورپسې ویده شو. په کور کې د پیسو درک نه و. سهار وختي آرمان او حمید خپل کار ته لاړل. بیا چې راغلل پلار مو ترې ټولې پیسې واخیستې. آرمان ورته وویل چې نیمې ته واخله او نیمې بیرته راکه، خو هغه کله منله، ټولې یې ترې واخیستې. حمید پوه شو چې پیسې خو یې ترې ټولې واخیستې. له ځانه سره یې فکر وکړ، ښه شو چې ما خپلې پیسې دواخانې والا ته ورکړې، ګنې هغه سره به مو څه کول. پلار حمید ته ځیر شو او وی ویل، ستا پیسې څه شوې؟ هغه وویل، ټولې آرمان سره وې، تا ترې واخیستې. غلی شو. وروسته دوکان ته ووت. په پیسو یې لږ چرس، میوه او غوښه واخیستله. وروسته له هغې په سندرو ویلو کور ته راننوت.
پلار به مې تل ویل صرف خوراک کوئ، چې ناروغ شوئ نو دوا مه خورئ، میوه او نور ښه شیان وخورئ. دا به د ده لوی نصیحت و. که درمل ته به اړتیا پیدا کېدله نو په پټه به مو راوړله. که ښکاره یې لیدلی وی نو بیا ډېر غوسه کېده. شپې او ورځې تېرېدلې چې څه مزدوري به یې کوله، د هغوی نه به یې په زور پیسې اخیستلې تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. پلار به مو پوهېده چې دا وخت د حمید او آرمان د راتګ وخت دی. په لاره کې به یې ترې تالاشي اخیستله او ټولې پیسې به یې ترې اخیستې. په دې کار سره آرمان ډېر خواشینی و. هغه سره دا غم و چې د کور لګښت لپاره به څه کوي. نور به چې کله کور ته نږدې کېدل نو یو څه پیسې به یې د دیوال په سوړو کې ایښودلې او وروسته به یې راخیستې او مورجانې ته به یې ورکولې تر څو د خپل اولاد د رنځورتیا په خاطر یې په کار کړي. رښتیا ده چې مشر ورور هم د پلار په څیر وي. آرمان موږ ته ډاډګیرنه راکوله او ویل به چې دا به د الله تعالی رضا وي. زموږ پلار ناروغه دی، هغه ته الله د اعصابو تکلیف ورکړی دی. دعاګانې به ورته کوو انشاءالله چې ژر به ښه شي. د هغه هرې خبرې به موږ ته ډاډ او هوساینه را بخله. که څه هم زه ورته ګران وم، خو ما ته هم له خپله ځانه ډېر ګران و. له ډېرې مینې به مې ورته ګل لالا ویل. د هغه په حالاتو او حوصلې ما ته ډېره ژړا راتله چې ما به وژړل نو ماله به یې د ښوونځي کیسې کولې. زه به یې د ښوونځي په کیسو خوشحاله ولم. آرمان ویل چې هغه تر 9 ټولګي پورې پرلپسې اول نمره پاتې شوی دی، خو د کور د مشکلاتو له امله یې ښوونځي ته تګ پرېښود. ما چې به د ده د ښوونځي کیسې اورېدلې نو ډېر د خوښۍ احساس به مې کاوه او دا به یې هم ویل چې انشاءالله ډېر ژر به دې ښوونځي کې داخل کړم. یو څو ورځې سختي ده، تیره به شي، خیر دی. زه عواقب کوچنی و نو په کور کې پاتې شو. حمید او آرمان د 2 ورځو لپاره په رخصتۍ کې وو نو دواړه به د خسو لپاره ځنګله ته تلل. دکاندار آقا مې د یو بار قیمت 1.5 کالداره ایښی و. سهار او مازیګر به دواړو 2 باره راوړل. د 2 ورځو مزدوري به یې ورته 12 کالدارې ورکړې. ورونو مې پیسې واخیستې او مورجانې ته مې ورکړلې. مور مې د ورونو تڼاکې شوي لاسونه څو ځله مچ کړل. په دعاګانو شوه د مور پاکه مینه، کوم چې د هغه اولاد لپاره همیشه او نه ختمیدونکې وي. الله تعالی دې څوک هم بې موره نه کړي او داسې مهربانه مور الله تعالی دې هر اولاد ته په نصیب کړي. که په کور کې به د خوراک کوم شی پیدا کېده نو اول به یې موږ ته راکوه او خپله به نهاره پاتې کېده. مور خو الله تعالی یو داسې خوږ نعمت پیدا کړی دی چې جنت هم د هغې د پښو لاندې دی. بختور دي ټول د الله تعالی هغه بندگان کومو ته چې الله رب العزت دا لوی نعمت ورکړی دی. خو ځینې اولادونه د مور په ارزښت نه پوهیږي. آرمان نری ښکلي بریتونه درلودل، نورانی څیره او د مهربانه زړه لرونکی شخص و. موږ ته یې د پلار په مینه کې کومه کمی نه وه پرېښې. زموږ لپاره به یې کله هم خپله حوصله له لاسه نه ورکوله او همیشه به یې هڅه کوله چې خوشحالي را په برخه کړي. د ده به د خوش اخلاقۍ کیسې کېدلې. حمید او آرمان دوی خپل کارونو ته لاړل. یوه او بله میاشت به کور ته راتلل. څرنګه مې چې مخکې یادونه کړې وه، آرمان یو نانوایي والا سره شاګرد و چې د ورځې به یې ورته 10 کالدارې ورکولې چې څه مزدوري به یې کېدله د میاشت نه مخکې به یې کور ته راوړلې تر څو د مورجانې مو زاړه ټپونه تداوي او د کور لګښت لپاره په کار کړي. خو له بده مرغه آرمان نه به په لاره کې ځینې پیسې پلار اخیستلې او ځینې به یې ترې د دیوالونو په سورو کې پټولې. وروسته به یې بیا ایستلې او مور ته به مې ورکولې.
شپه به یې تېره کړه، په سهار وختي به بیرته خپل کار ته تلو. حمید به هم د مزدورۍ لپاره سبزي منډۍ ته ته. نور به د سلطان آقا سره جمعګي کار نه کاوه. ځان یې ترې خلاص کړ چې په اونۍ کې 10 کالداري ورکولې او عمر یې هم د مزدورۍ نه و. تقریبا 11 کلنو چې دی به سبزي منډۍ ته تللو. هلته به یې پلاستیکونه خرڅول. مور مو خپه وه، ویل به یې چې ورځ درنه ده او زړه مې هم ناقراره دی. په اسمان کې تورې وریځې ښکارېدې، غړمبا او د سیلۍ رڼاګانې هم کېدې. ناڅاپه په شیبو شیبو باران شروع شو. مور مې لاسونه لپه کړل او ویل یې ای زما خدایا، ای زما پروردګاره، ای زما الله، زامن مې له ما لرې دي. یا الله ته یې مل شي، ستا مال دی، تا را کړی دی، ته یې مل اوسې. شیبه وروسته د ور زنځیر وکړنګېده. ژر لاړم، ور مې خلاص کړ. ګاونډی و، دننه راغی. موږ ته یې خبر راوړی و چې ویل یې په سبزي منډۍ کې د بم چاودنه شوې. حمید لږ څه زخمی شوی دی. تاسو زړه مه خفه کوئ. د لومړۍ ورځې راهیسې ارمان له هغه سره په شفاخانه کې دی. هغه ویل د الله تعالی شکر دی، حمید له مرګه بچ دی. او مورجانې ته مې خبر ورکړه چې تشویش دی نه کوي، زه ورسره یم او تاسو مه خفه کیږئ. او دای هم وویل چې هغه نه غوښتل له دې پیښې څوک خبر شي. مور مې ګاونډي ته وویل خو اوس مې زوی څنګه دی؟ ګاونډي وویل ما ته ارمان ویلی تر ماښامه پورې به انشاءالله کور ته راشي. خو مور مو له خفګانه بېهوشه شوه. ګاونډي وویل بېهوشه ولوېده. ژر مې په ګیلاس کې اوبه راوړي، هغه مې پرې وپاشلې. چې کله په هوش راغله نو همدغه یوه کلمه یې تکراروله، زوی به مې څنګه وي؟ د هغه به څه حال وي؟ ای زما خدایه، د هغه به څه حال وي؟ آسمان شین شو، زیړ مازیګری او لمر په ورکېدو شو. مور مې له خفګانه سر نیولی و او لارې یې څارلې چې زامن به یې کله راځي. د ماښام تیاره خپره شوه چې حمید یې په وینو ککړ حویلۍ ته داخل کړ او کټ کې یې واچاوه. مور مې د لیوانو په څیر منډه کړه او د رسېدو نه مخکې پرې سر وګرځېده او راپرېوته. چغه مو کړه مورې! ژر مې منډه کړه، غوښتل مې پورته یې کړم. کوچنی وم نو ځکه خو نه توانېدم چې پورته یې کړم. بیا یې هم په خاپوړو خاپوړو ځان ورته ورساوه. څنګ ته یې کېناسته او په خپلې غېږه کې یې واچاوه. ورسره په خبرو شوه. بچیه، زویه، زما نازوليه، ته خو مزدورۍ ته تللی وې، دا ولې؟ په تا څه وشو؟ او مور دې له تا ځار شي. وګوره زویه، زما زخمونه ښه شوي دي او ته ولې په دې حال شوې؟ زما عمر دې هم ستا شي زویه، زما زیګره، زما د زړه ټوټې. انشاءالله چې ډېر زر به ښه شي. د مور لپاره که ټول ژوند هم صدقه کړم بیا هم کمه ده، ځکه چې هغې ډېرې سختۍ ګاللې وې. حمید 2 پارچې په پښه لګېدلی و او د مخ پوټکی یې د بم لمبو وهلی و. په وینو لت پت شلېدلې جامې په کټ کې پروت و. مور یې څنګ ته ناسته وه او ژړلې. پلار مو هم راغی، پښو ته یې کېناست. هغه هم په خپلو لاسونو غاښونه لګول او په ژړا شو. که څه هم هغه د اعصابو تکلیف درلودو، خو کله به یې چې غم لیده نو ژړا به یې کوله. ارمان د مورجانې ژړا نشوه زغملی. ژر یې څنګ ته ورغی او ډاډګیرنه یې ورکړه. مورجانې مه ورخطا کېږه، حمید خو اوس له موږ سره دی که نه؟ په تن بلکل روغ رمټ دی، انشاءالله زر به ښه شي. مور مې حمید په سینې پورې ونیوه او
مخ یې آسمان تکا وی ویل اے الله یا الله زما زامن زمانه ما اخله. په ژړا ژړای زموږ ستوني هم را ډک کړل او همدا سوال به یې کاوه چې یا الله زما زامن زمانه مه بیلوه. آرمان ویل هیله کوم مور جانې بس که الله به خیر کړي. ته موږ یوازې مه پرېږده او موږ خو د تل په څېر له تا سره یو. حمید چې د پښو زخمونو ډېر پازاب کړی و له درده به یې زګیروی کوه. مور مه هغه ته کورنۍ دوا تیاره کړه ورته یې پرې ولګوله. درد یې آرام شو. په ناز یې ورته وویل زوی جانه ډېره ژر به ښه شي. دوا مې درته وهلې. ښه کېږي زویه انشاءالله ښه کېږي. تشویش به نه کوي. له نیکه مرغه یو خو تشویش به نه کې حتما ښه کېږي. له نیکه مرغه یو خو د مور دعا او بلې په لاسونو کې شفا وي چې له امله یې حمید ته الله تعالی روغ صحت ورکړ او ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو شو. آرمان وویل مور جانې زه باید نور کار ته لاړ شم. په لوی الله دې سپارم زوی جانه خو په ځان دې پام کوه. ژر مې نارې کړلې ګل لالا زه هم در سره ځم. هغه ویل راځه وروره. ډېر خوشحاله شوم چې ورسره لاړم. آرمان د شپې لخوا اضافه کاري هم کوله چې کور کې د پیسو زیاته اړتیا وه. په لنډه موده کې به یې پیسې کور ته لیږلې. څه به مو د کور خرڅ او څه به یې دوا کړله. مور جانه دې الله تعالی راته ژوندی لري. د تهجد لمونځ لپاره د شپې راپورته کېدله او د سلامتیا دعاوې به یې د خپلو اولادونو لپاره کولې. د آرمان له درده ډکه مینه. آرمان په هغه نانوۍ کې خپل شپې او ورځې په ایماندارۍ تیرولې. څه موده پس د هغه استاد چې خوشحال خان نومېده د پېښور اوسېدونکی و زه له آرمان سره په دغه دوکان کې یو ځای پاتې کېدم. 2 شپې مې ورسره تېرې کړې. په 3مه شپه مې زړه ناکراره و او خوب هم نه راته. ناڅاپه درب شو. ووېرېدم. آرمان مې وسکونډه. هغه ویښ شو. ویل یې څه خبره ده کوچنیه؟ د ګوتو په اشاره مې ورته شش کړ. ګل لالا له هغه ځایه د څه شي آواز راځي. هغه له خوبه راپورته شو. سر یې وښوراوه. ویل یې سمه ده غل دی. ټکار یې زیات شو. آرمان وویل کوچنیه ته دلته بیداره اوسه. هغه د پیسو صندوق کش کوي. څه وکړم ګل لالا؟ ته داخل مضبوط ونیسه. زه له شاخوا نه ورځم چې ګیر یې کړم. ما ویل سمه ده. هغه په زړورتیا سره لاړ. غل یې راګیر کړ او سم له واره یې نږدې پولیسو ته وسپاره. د پاکستان پولیس هم غله وو. آرمان ته یې ویل ستا پیژند کارت چیرته دی او د کوم ځای راغلی؟ آرمان وویل زه افغانی یم او د خوشحال نانوۍ والا سره کار کوم. هغوی وویل ته هم نشي کولی چې له دې ځایه لاړ شي. آرمان واته وکتل. زه پوه شوم چې خبره بل څه ده. ژر خوشحال استاد پسې د هغه کور ته ورغلم او له ځانه سره مې راوست. هغه د آرمان ضمانت وکړ. پولیسو غل بندي کړ او د آرمان څخه یې 500 روپۍ واخیستې. بیا یې خوشي کړ. کله چې د باندې ووتو خوشحال جب ته لاس کړ او زر کالدار یې آرمان ته انعام ورکړ. بیا یې له ځانه سره خپل کور ته یوړه. شپه مو له هغه کره تېره کړه. سهار وختي دوکان ته لاړو. خوشحال یوه خور هم درلوده چې عالیه نومېده. دواړه یو ځای
نانوایی دکان ته راغلل. ارمان په خپل کار کې بوخت و. عالیه خوشحالتا وویل وروره اجازه راکړه د ارمان نه پوښتنه وکړم چې هغه غل څنګه ګیر کړ. هغه وویل سمه ده خورکۍ لاړه شه. عالیه د هغه څنګ ته ورغله او په لیدو سره یې وویل ای اتله. ارمان چې عالیه ته مخ راواړاوه د عالیه په زړه کې د مینې تیر خښ شو او ګوته په خوله پاتې شوه. ارمان چې د هغې زیر زیر کاته ولیده نو خپل ځان یې په کار بوخت کړ. طوفاني باد راغی. ورور یې ورخطا شو راغږ یې کړ عالیه و عالیه. ژر مې عالیه وسکونډله. ومې ویل ورور دې غږ کوي. هغه د خیالونو له نړۍ راویښه شوه او ویې ویل درغلم لالا. د خوشحال نازولې خور وه ویرېدلې غوندې ښکارېده. هغه ترې وپوښتل خوري څنګه دې رنګ تغییر وکړ؟ هغې وویل څه نه وروره هغه ستا شاګرد خو موږ سره خبرې هم ونه کړې. ورور یې وخندل خیر دی خو که هغه له تا سره خبرې ونه کړي؟ هغې وویل اوهو ته هم لالا. ورور یې وویل ګوره خوري دا خو د هغه کمال دی چې کتل کم او کار زیات کوي. د خوشحال خور د ارمان حسن او جمال لیونی کړه. خوشحال غږ کړ ارمان بچیا. کله چې د ارمان پام شو څنګ ته یې ورغی د سلام په وړاندې کولو سره یې د هغوی احترام وکړ. د خپل دوکان په اړه یې ترې وپوښتل چې حالات څنګه دي؟ هغه وویل انشاءالله هر څه سم دي. باد ودرېده. نری نری باران شروع شو. خوشحال ترې مننه وکړه او خپلې خور ته یې چې پام شو هغې خپلې سترګې ارمان کې ښخې کړې وې. ورور یې ویل ای څه وشو؟ هغې په بنده بنده ژبه وویل لا هیڅ. بیا ځانو چې پارک ته ځو. هغوی لاړل. ارمان ته مې په رډو رډو سترګو وکتل او ومې ویل ګل لالا هغې نجلۍ ولې ډېر در کتل؟ کوچنیه د دوکان مالکان همداسې وي. ګوري بچې کار مې ورته صحیح کړی او که نه؟ ښه نو ګل لالا زه پارک ته لاړ شم؟ هو ګرانه ولې نه لاړ شه. جیب ته یې لاس کړ. 2 کالدارې یې راوویستې او ویې ویل دا واخله او نور رډې رډې راته مه ګوره. او مې خندل. سمه ده ګل لالا مننه کوم. منډه مې کړه پارک ته. غوښتل مې اول په ټال کې وزانګم. علي چې ولیدم نو څنګ ته مې راغله او ویې ویل ستا څه نوم دی؟ ځواب مې ورکړ اسیر. هغې 10 کالدارې او یو ګل راکړ. ومې ویل نه دا نه اخلم. مې ویل پیسې ستا او دا ګل ارمان ته ورکړه. ویل مې نه هغه په غوسه نشي. نه یې اخلم. هغې خپل تندی تریو کړ. لاس یې زما په سر کېښود. ویې ویل خیر دی که نه؟ او مې ویل سمه ده اول په ټال کې زانګم بیا به یې یوسم. ښه سمه ده مننه کوچنیه. ټال ته وختم. لږ مې وزانګل او بیا ښکته شوم. د علیې څخه مې هغه واخیستل او د ارمان څنګ ته لاړم. هغه په دوکان کې ناست و. ورغږ مې کړ ګل لالا. مخې زما په لور کړ. څه دي کوچنیه؟ ویل مې دا واخله. علی راته راکړله. ویل یې لسګون ستا او ګل ارمان ته ورکړه. د هغې په تندي کې ګونځې ښکاره شوې. په قهر یې راوکتل. کلکه څپېړه یې راکړه او ویې ویل ولې دې ترې واخیسته؟ په ژړا شوم. ومې ویل هغې زارۍ وکړلې ځکه ګونې ما ترې نه اخیسته. هغه بیرته سینې پورې ونیولم او ویې ویل سمه ده وروره مه ژاړه. ورشه دا دواړه واپس ورکړه. بیرته پرته له څه ویلو لاړم او په هغې مې بیرته وسپارل. کله چې خوشحال ولیدم را باندې پوه شو او ویې ویل ولې دې ژړلي؟ له کیسې مې خبر کړ. هغه دوکان ته ورغی او غږ یې کړ
ارمانه و ارمانه. ارمان واوریدل، ویلې درالم استاده. څنګ ته یې ورغې، سلام یې ورکړ او زیاته یې کړه خیر خو دی، څنګه غوسه ښکاري؟ وعلیکم السلام. هو خیر دی، اسیر دی په کومه ګناه وهلی و؟ ته پوهېږې استاذه، زه ستاسو ډېر عزت کوم او نه غواړم چې تاسو مانه خفه شئ. استاذې وویل خو په دې کې زما د خور ګناه وه، نه د اسیر. سمه ده، بخښنه غواړم استاده، خو زه ستاسو باور نشم ماتولی. خوشحال هغه ته غاړه ورکړه او وی ویل خوږو مینهوالو، ته مې په زړه کې دویمه برخه ناول همدومره و. تر بیا چې د درېیمې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په سپېڅلي پروردګار سپارم. پاک الله مو مل شه.